چندو ته ناست دي او یا مثلا وظیفې ته ناست دي یا د تنخواګانو ته ناست دي. دا دین ځکه خراب کړ، د حق مقابله دې خلکو وکړه، ولې هلته کار خرابېږي. او اوس پکې لا نور راووتل میاشتني مولیان، سیروزي مولیان، چیري مولیان، په 10 لکه به جمع شي، 10 لکه بسترې دي چې موږ داسې روانې دي که هلکه داسې لږ لاړ شي که داسې نه ځي. حلوایي په دوکان باندې ډېر په منډه وایي، قصاب په دوکان د ورتګ نه دي ټول داسې روان دي، هلکه داسې ولې نه ځي؟ کمبخته داسې لاړ شه 10 لکه وایي جمع شوه. ستاسو خبره کوم 10 لکه 1000 روپۍ فی نفر غونډ کړي، 10 لکه هلک په 1000 کې ضرب ورته. څومره مجاهدین په دې باندې څومره وسلې پې اخیستل کېږي، همداسې دلته نه ده. څومره مجاهدین پې تقویه کېدل او دعا ورته والله کوي چې خولې دقسې دعا ورته نه کوي. په کافر د یاد داسې مردار شو نه داسې به نه وایي که نه دې کلمې لا دا چې تاسو پې دې مردار کړي ته ولې تا هم نسي بوځم الله باندې ولې داسې کې دې کلمې لړ وایي موږ به دې تپوس کېږي، تا نه به دې تپوس کېږي چې څنګه دې والې څنګه دې حلال کړی دی کافر، تا تپوس نه کېږي څنګه مړ تا نه به دا تپوس کېږي او دی نه به دا تپوس کېږي څو لیټرونه یې جوړ او د باجوړ ملګرو ډېره قرباني ورکړې څه چې لکه 300 لیټرونه یې جوړ کړي. دا قرباني تاسې عجیبه خلک دا دین اسلام صرف دې سیروزه کې پېښ کړی. قسم په الله دې خلکو اوس موږ دا مجبور شو موږ دې خلکو ډېر حمایت کوو، خو دوی د اسلام مقابله کې اوس بلکل روبرو راغله. جهاد به نه یادې چپ پکې بستره، دارنګې قرآن به نه یادې فضل امان، دا به قرآن او سنت به نه وې دغسې ویلي دي زین الله بدین سې ویلي بس د دوی شریعت دغه له راغی نو موږ ځکه دې خلکو د ښکاره کړو قسم په الله چې ټول شرک او د کفر نه ډک دې وجه دې نه ځان ساتل پکار په 3 ورځو کې لاړ 3 ورځې به ګناهګار یو که 4 ورځې به ګناهګار. هلکه خو اسانه طریقه ده. اوس هغه دا بوډاګان مور و پلار هم اوس دې ته دغه شوي دي. افسوس خبره ده که زوی داسې ځي نو ډېر ښې وي پیسې وله وکړي، خو که داسې وویله چې جهاد الله مړ شو فورا مړ شو مړ لا نه یې دته ته مه وژلی وي دا مړ شو. دې وجه نه لږ اسلام کې غیرت پیدا کول پکار دي، رجولیت پیدا کول پکار دي. دا کار خو اسان دی سره څنګ ته واچو برید تا پوخرې ورخاړي کاسه دې جوړه کړه زخم مخه څه چلې لکه او یو کې منډه او بل کې منډه. اسلام دی اسلام دا نه دی اسلامي سیروزه څنګه دی؟ اسلام مکمل دین دی الحمدلله موږ ته الله مکمل دین را کړی. او کش کې بیا په دې کال کې په دې 3 ورځو کې په 4 ورځو کې قرآن خو ویلی که قسم په الله په قرآن ته خو سره ورکېني زموږ ملګري ټول جوماتونه په قرآن باندې وي دلته نږدې جومات جوړېده وایي ګرجه دې جوړېږي خیر دی زه دوی دا خبره ته کوم وایي امام باړه دې جوړېږي خیر دی وایي درمسا دې جوړېږي خیر دی خو چې د وادیانو جومات جوړ شي دقه الفاظ دې ویلي بیا ښه رایسي چې ورته ویل د الله بنده وایي دا خل مقابلې ته لمونځ کوي که نرخاته ته یې لمونځ کوي وایي مقابلې ته یې کوي وایي قرآن وایي که بل کتاب یې راوړی وایي نه جي قرآن وایي څه ویلي نجسه دا غټه ګیرې ځینې له هندو ویلي داسې بې عزته دا داسې خلک چې یو سړی ستا جومات ته یو سړی په جومات باندې د درمسال فضیلت ګڼي یو سړی ستا جومات نه کنیسه بهتره ګڼي یو سړی ستا قرآن نه خپل کتاب بهتر ګڼي دا سړی مسلمان پاتې کېدی شي کله وایي قرآن غټه غوښه ده او خلکو له بدېږي زمونږ دا کار چې دی دا وایي نری غوښه ده هر چا له هر چا له خود څه ده دې غمه پکې اډانه جوړېږي چې راشي په دې څټ باندې خوب کېږي د شی ته جوړ شوي خود ښه ده دې وجه نه دا خو اسان کار دی سخته خوا ده چې په دې غرونو کې ګرځي وسله هم درسره ډېره مشکله ده داسې اسان کار دی نو خبره مې دې پورې کوله چې خلک دعوت کوم نیک کار ته او خلک د بد نه منې کوم خو دا امر بالمعروف او نهی منکر دا امر بالمعروف دا وروسته دی امر او نهی منکر مخکې دی وره خبره پوه نه شي او یو قاعده ده تخلیه مقدمه ده تحلیې نه یو سړي که چې یو کار هغه به اول منې کړي بیا به ورته وروسته وایي چې مونځ وکړه هلکه دا سګرټ پرېږده دا چرس پرېږده دا ګیره اول پرېږده راځه مونځ ده داسې به ورته وایي ښه داسې به ورته وایي چې خپې به له کیمانډې هغه ګیر کړې تا دومره ګیره پرېښې ده ته هغې له خپې کیمانډې ورته کېږه څه شی به فاسق فاجر دی د دې وجه نه داسې مه کوه او دې مثال داسې دی یو لوښی دی دا لوښی ګنده دی ته پکې پاکه ترکاري واچوې دا به ته وخورې هغه لوښی ګنده دی پاکه ترکاري مه ور د دې د وجې نه تخلیه مقدمه تحلیل نه بیا وروسته او بیا ایمان او صحیح خبرې به ورته کوي چې اول دا ګنده کار پرېږدي نو نهی عن منکر مخکې وه دا زمونږ صاحبان چې دي دا نهی عن منکر وروسته کوي امر بالمعروف مخکې کوي نهی عن منکر نه خبره هم دی وایي دې ته به څه نه وایي خیر دی دا خبره او بل بلغ ما انزل الیک تبلیغ چې کوې د چا به کې د ما انزل الیک به کې که بلغ ورسوی پیغمبره ما هغه قرآن او سنت چې تا ته نازل کړی شوی که نه بلغ فضل اعمال كان يبلغ نانوتي يبلغ إلياس يبلغ طارق جميل لا بلغ ما أنزل إليك فدې وجه دا د خلکو کیسې میسې نه بزرګ نه فرمایه بزرګ پرېږده سړی بزرګ په خپله چې کړی نو ته پکې څه وې
د دې وجې نه د هغه خبرې پرېږده بزرګ خو نورې خبرې کوي قرآن او سنت صفا دین دی د دې وجې نه قرآن او سنت تبلیغ پکار دی او دغه شی یې څنګ کې نیولی د قرآن بند د قرآن بند پېژنئ فضایل اعمال تاسو چېرته چې قرآن چې جوماتونو کې ګورئ دا کې د پاسه پروت دي ګوره ښه دا کې د بره پروت دي د دې وجې نه دا د قرآن بنده په دې وخت کې جوړه شي ده والله لازم که چا ته وایي چې قرآن نه دعوت کې تاسو هسې لاړ شئ دې سولو میلو کې تاسو لاړ شئ بیا چې بیا چې کله لاړ شي تاسو ویل یاره د امریکا زه د قرآن نه درس کوم نه د بزرګانو د هره نه تېږو دا د بزرګانو د اصول نه خلاف دی د الله د اصول نه خیر دی که خلاف دی د بزرګ د اصول نه خلاف نه شي او الله څه وایي هذا بلاغ للناس دا قرآن د تبلیغ کتاب دی که نفذ الاعمال د تبلیغ کتاب دی نه هذا بلاغ دا قرآن دی ګوره الله وایي هذا او دوی وایي نه هذا نو اوس دا د الله نه خلاف لګېدی که نه صحیح لګېدي او بل دا وایم چې په یو وخت کې چې جهاد فرض عین بیا تبلیغ شته دا تپوس تا د ملیان نه وکړي وإذا تعين الجهاد فهو مقدم على حج الفريضة نن وخت د حج نه جهاد مخکې دی او ته شیخ اوږه او منډې وایې داسې ځي داسې ولې نه ځي داسې لاړ شه که نه خو د حلوایي په دوکان باندې ورخلاص دی خو د قصاب په دوکان باندې چاړه ماړه ته ښي نه نه دی خوښ اکرام کوم پلانې آسان اکرام دی که نبي علیه السلام داسې دعوت کولی والله لازم که غاښ یې وته وی حمزه والله که ټوټې شوی وی والله لازم که خدای رضی عنه مشرکانو شهید کړی وی که داسې دعوت یې کولی دا دعوت رسول الله نه دی که نه صحابه وکړی دا دعوت داسې وخت کې پکار دی چې امریکا ته خپل ځای کې وې ته به هلته ورځې بیا به ته دعوت کړې نو درې قسمه دعوت دی ایمان راوړي که نه راوړي یا به کال کې ټکس راکوې که دا نه نو قتل مرګ دی بس دا به پکار دا دې خلکو ته دا پېښ کوي چې رسول الله به بستره رالېږلی و داسې عجیبه د دین تحریف والله لازم دې خلکو د دې خلکو مخه نیول پکار دي دا جوماتونو کې مه پرېږدئ دا خلکو ذهنونه غلط خرابوي جهاد نه خو په طریقه اولاس منکر والله لازم کېدلو مني کافر ته خوله ماتېږي چې الله دې تباه کړي داسې نه وایي وجاړه وایي کافر دې کلمې لاړ دا غټ سر دې ورک شه پیلچټې الله به تا نه دا تپوس کوي چې ولې لاړ تا به وژلی یې که نه په خپل مرګ ولې مردار شو داسې تپوس به نه کېږي او الله قرآن کې ولا تسل عن اصحاب الجحیم تا نه به د جهنمینو تپوس نه کېږي دوی موږ نه به کېږي الوګان را ونیسه زر سپینې که ټماټر ووهه بس ولې لکه مرګلو اکرام کړی دا اکرام ورشه په سنګرونو کې ورکه سپېره ګرځي خړ شکېدلې جامې مشین په اوږه د کافرو بمباري په هغې باندې کېږه هلته اکرام وکړه که نه تیار ناست یو لیټرونه جوړی دا ډېر اکرام دی ډېره قرباني یې وکړه پلانې څه چلې وکړه لږ اکرام یې راله اکرام یې تا نه وکړه هم ستا په رنګ شوی دی که اکرام دا خلکو په کار دی چې کوم اسلام یې اوچت کړی والله لازم چې نن وخت کې د دا خلکو اکرام په کار دی ستا اکرام تا والله که څوک ځان چې په لاره کې څوک پرېږدي د دې وجې نه دا والله لازم تحریف د دین دی نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د نبي علیه السلام طریقه ده خو په سنت طریقه به امر بالمعروف نهی عن المنکر کېږي د دې وجې نه دا خلک من کلې وجې ګوره د قرآن درس دله نه پرېږدي چېرته غان بدترین دشمنان د قرآن دي دونه له بدل معاشرون ګرځي زه څه ما تاسو وایي زه دا روان چې قرآن درس کې نو تدریجان د هغې نه پاتې زمونږ باړه کې درس ټول ته شته یو پاتې نشته زمونږ دې قرآن نه چې راغلي تبلیغیان هغه دی وکړی دی د رستم انځور د تبلیغیانو چې کله قرآن ته راغی نو هغې دا مارک نه وکړي هغه غم خالي دا زمونږ ځان په اوبو کې راتو مګر تبلیغیان مو خدای هلاک کړي بیا خو باړه کې درس دی تبلیغیان نه هم صحیح څه داسې ځان تبلیغیانو غوندې مه کېږئ چې رد منکر نه کړي رد منکر څنګه کوي تبلیغ زه په دې نه پوهېږم که هر بدعت د تبلیغۍ لا تبلیغیانو ته د سیسي بیماري لګېدلې ده د جوړ بیماري ده د جوړ مرضیان دي او که را سره نه یې پرېږدې نو تور پیدا کوم جګړه کوم ته به یې پرېږدې دې ټایم کې به ستا تور چې چېرته یې مریضه د جوړ مریضه دې ټایم کې د جوړ ولې هېرده یو لیس مکه درنه چا نیولې ده او تله یې ایسي ته او ایسي ته درخواستونه ورکوي سفارشونه والله دا سر به پرې ورکړم او دا یو ښځې او په دې لیس مکې کې خو څه فرق نشته پښتانه وایي که نه وایي ښځې او جایداد کې فرق نشته وایي که نه وایي ایمان وایي وایي که نه وایي
دې ټیم کې دا جوړ بیماري دې چېرته ده دې ټیم کې هم د جوړ مریض شه که نه مړه دا یو جرم ځمکه ونه وه کور نه پیدا کوو چرګه چې ورته څوک ګوډه کي چرګه دې پې سړی وجني دې ټیم کې د جوړ مرض ورته نه لګېدلی خو چې کله د دین په خبره باندې تور پیدا کېږي نو دی بیا وایي چې لکه جوړ پکار دی جوړ پکار دی خوله دې ماته شه دې ټیم کې جوړ پکار دی دوی وایي چې هلکه تور پیدا کېږي د بوډاکیانو پسې بوریانو پسې لمونځ کوه قطعا ورپسې ونه کړي څوک چې کوي او د جوړ بیماري ورته لګېدلی وه دا موحد د سره دی نه او داسې سړی چې کوم سړی وایي چې تور به نه پیدا کوي فورا یې جیب له لاسه چوه جیب پې نه رشله که سلي و که 2000 روپۍ که زر یا پې نه وړه نو دې ایمان به معلوم شي چې تا سره تور پیدا کوي او که نه ته چې سبحان الله در باخلي وي خدای رستي چې پې مړ دي ورونو دعوت فضائل د هغې برکت او د هغې فواید عام طور باندې تاسو اورېدلي بنیادي خبر په دې کې دا ده چې دا دعوت موږ څه دپاره ورکړو خلک څه ته راوبلو خلک څه ته رانږدې کړو هر سړی چې ودرېږي د دعوت خبره کوي هر سړی چې ودرېږي د تبلیغ او د دعوت خبره کوي خلک څه شي ته را دعوت دعوت کار په دنیا کې ډېر زیات کېږي ډېر خلک د دعوت خبرې کوي خو دعوت څه ته پکار دی دعوت ورونو پکار دی الله او د الله رسول دعوت پکار دی قرآن او سنت رسول ته قرآن او سنت طرف ته دعوت پکار الله طرف ته خلک راوستل پکار او دغه اسلامي دعوت دی او دې کې برکت دی او دې کې خیر دی او د دې فضیلت دی او د دې اجر دی او د دې ثواب د دې نه اخوا فرقو طرف ته دعوت ډلو طرف ته دعوت مخصوصو مسلکونو طرف ته دعوت او د قرآن او سنت نه اخوا نورو شیانو ته دعوت دا په مسلمان باندې بند دی مسلمان دپاره دا ناجایز دی چې دا کار وکړي چې یو سړی راپاڅېږي هغه دیوبندیت طرف ته دعوت ورکوي یو سړی راپاڅېږي هغه بریلیت طرف ته دعوت ورکوي یو سړی راپاڅېږي هغه حنفیتوب طرف ته دعوت ورکوي یو سړی راپاڅېږي هغه پنجبیریتوب طرف ته دعوت ورکوي یو سړی راپاڅېږي هغه شافي مذهب ته دعوت ورکوي څوک کومې ډلې ته او کومې فرقې ته او کوم مسلک ته دعوت ورکوي دا په حقیقت کې یو فساد جوړوي دا په حقیقت کې یو شر جوړوي دا په حقیقت کې په مسلمانانو کې د اختلاف او د شر جړله کوي د شر بوټی په مسلمانانو کې کوي اسلامي دعوت چې کوم دعوت ته وایي هغه دعوت د خالص قرآن او سنت طرف ته دعوت ورکول خالص او قرآن او سنت طرف ته خلک راوستل مذهبونو ته ډلو ته فرقو ته دعوت ورکول د اسلامي دعوت نه دی یا دې طرف ته دعوت ورکول چې خلک یو مخصوص کتاب نه راته وکړي قرآن او سنت نه خل لرې کړي قرآن ته څوک لاس نه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو نه خبر څوک نشي صحیح احادیثو نه خبر نشي منګړت واقعات کیسې هغې طرف ته خلک دعوت کول هغې باندې خلک راغونډول دا د اسلام دعوت نه دی دا د اسلام د دعوت بیخکني ده دا د اسلام دعوت خورول نه دي دا د دین بیخ ویستل دي امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په وخت کې خلک پیدا شوي وو په جوماتونو کې به خلکو ته دعوت ورکوو او خلک به یې دعوت ورکول دا قصه علامه عبدالرحمن ابن جوزي کتاب دی تلبیس ابلیس هغې کې دا واقعات لیکلي خلک دعوت کول د دعوت کار یې کو او کمقله خلکو به ویلې چې د دعوت کار کوي دعوت کوي نو امیر المؤمنین پوښتنه وکړه چې دا سړی چې دی جوماتونو کې ګرځي او دا خبرې کوي دا څوک دی دا ما تړولی هغه یې راوسته هغه سړي ته یې ویلې تا قرآن ویلی دی قرآن کې ناسخ منسوخ پېژنې هغه ویلې ما ویلی دی خو زه په دې نه پوهېږم قرآن کې زما معلومات نشته دی قرآن د دین بنیادي سرچشمه ده قرآن د علم بنیادي مرکز دی اول ما دې کې ماته ډېر معلومات نشته دی نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ویلې ته څه شی وایې د جوماتونو کې ګرځې ته خلکو ته وایې چې ته په قرآن باندې نه پوهېږې قرآن علم تا سره نشته په قرآن باندې ته نه پوهېږې قرآن باندې ستا عبور نشته ته خلکو ته څه وایې د څه شي دعوت خلکو ته ورکوې نو هغه ویلې چې صاحب زه خو د خیر اراده مې ده د نیکۍ دعوت خلکو ته ورکوم نو امیر المؤمنینو ته ویلې ستا هېڅ د خیر اراده نه ده ته یو سړی په ځان خلکو ته ښیې چې ما له تقریر راځي ته دې دپاره ګرځې ته خلکو ته ځان ښیې چې زه پوهېږم زه تقریر کوی شم زه خبرې کوی شم ته دې دپاره ګرځې که ستا د خیر اراده وی نو تا په دین باندې ځان پوه کړی وی او بیا به خلکو ته دعوت ورکول دعوت ورکول دین ته خلک راوستل دي او دین نوم د قرآن و سنت دی د قیسو نوم دین نه دی د واقعاتو دین نوم نه دی د ضعیفو د موضوعي احادیثو خورول هغې باندې خلک جمع کول عجایب و غرایب ویل دا د هغې دین نوم نه دی داسې خلکو د صحابو په وخت کې او په خلافت راشده کې جوماتونو باندې بند و دې جوماتونو کې نه پرېښودل چې چا منګړت واقعات ویلې
یو تبلیغ